طالبانو بیا څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلای شئ. سلام ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر په کابل کې د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشیف سره کتلي دي. د باختر خبري اژانس په وینا ښاغلي برادر ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا لپاره ټول لازم شرایط برابر کړي او د دواړو هیوادونو اړوند مسؤلین به په جلا غونډو کې په دې اړه لازمو هوکړو ته ورسیږي. د کامئیر هوایي شرکت اجرایي رئیس زمري کامګار هم په دې ناسته کې ویلي چې له راتلونکې اونۍ به د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې پیل شي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځای و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.